الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ډیرو قدرمنو مستمعینو مستمعات او عامو مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې د درس او حلقې عنوان دی او یا په بل تعبیر موضوع ده اقسام الوسیله، د وسیلې ډولونه او قسمونه. وسیله دا په لغت کې ویل کېږي واسطه ته، وسیله على وزن فعیله، او دا وسیله په قرآن کریم کې په 2 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي چې مؤمنان مسلمانان دغه 2 وسیلې چې الله ذکر کړي دلالت کوي په جواز د دغسې وسیلې. او وسیله په شرع کې په اصطلاح کې هغه شی الله ته پیش کول دي او په هغې باندې خپل حاجت غوښتل دي، سوال کول دي، ضرورت پوره کول دي، چې هغه ایمان دی، اعمال صالحه دي، او دغه په دې آیت کې مراد دی. ځکه الله سبحانه وتعالی د سورة مائده په دې 15 نمبر آیت کې فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، اے د ایمان خاوندانو، اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی او د ایمان په صفت متصف یې او ځان ته مؤمنان وایي. مطلب دا چې په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو مخاطب کړیو او په دې سره مونږ ته خطاب دی. قرآن کریم کې تقریبا 9 اتیا یو کم 90 کرته په دې خطاب باندې خطاب کړی چې یا ایها الذین آمنو، او بیا وروسته امر یې کړی په دغسې وسیله پیش کولو او وسیله نیولو سره او وسیله استعمالولو سره. نو ځکه یې فرمایلی دي وابتغوا الیه الوسیله. پس د ایمان نه امر الله په تقوا کړی چې اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، او بیا د تقوا نه وروسته وابتغوا الیه الوسیله، دی الله سبحانه وتعالی لرا وسیله او ذریعه واسطه پیش کړي، او بیا د دې وسیلې تفسیر او مطلب
هغه خپل الله سبحانه وتعالی ذکر کړی چې فرمایلی دي وجاهدوا فی سبیله جهاد وکړئ د الله سبحانه وتعالی په لار کې دام یو د وسیلې مصداق دی تفسیر دی لعلکم تفلحون د دې پاره چې تاسو کامیاب شئ دغه شانته الله سبحانه وتعالی په سورة بني اسرائیل کې و 50 نمبر آیت کې فرمایلی دي اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیله مؤمنان هغه خلق دي چې الله بندگی کوي او الله ته وسیله پیش کوي او قربت حاصلوي چې ایهم اقرب چې کوم یو د دې بندگانو ته چې کوم یو د دې بندگانو نه الله سبحانه وتعالی ته نږدې دی ويرجون رحمته او بیا د الله د رحمت امیدم ساتي ويخافون عذابه او بیا د الله د عذاب نه ویریږي نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې د وسیلې تذکره کړې ده د وسیلې ذکر کړی د وسیله په باره کې ارشاد فرمایلی چې څومره موږ او تاسو تفاسیرو ته مراجعه وکړو علمي او منهجي تفسیرونه دي د متقدمینو د متأخرینو د اهل السنه والجماعه چې د دې وسیلې نه مراد هغه قربت الله ته په ایمان سره او په اعمال صالحه سره دا نه لکه چې بعضې اهل بدعو اهل خرافاتو او ناکاره پیرانو هغه د دې آیتونو نه ذوات فاضله ثابتوي اشخاص وسیله کول اندامونه او شخصیتونه جسدونه که هغه جسدونه مړم وي چې هغه زیارتونه تر دې پورې هغه پیش کوي چې دا الله ته موږ وسیله کوو دا تفسیر چېرته به په یو تفسیر د تفاسیرو کې په یو تألیف د تألیفاتو د اهل سنه والجماعه کې ونه ګورئ چې د دې آیت تفسیر یې کړي په ذوات فاضله سره وابتغ الیه الوسیله ای الایمان والاعمال الصالحه عملونه الله ته وسیله کول عملونه الله ته پیش کول دا هغه اوچته وسیله ده الله سبحانه وتعالی ته نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې جایزه کړې داسې وسیله پیش کول او الله ته دغه واسطه هغه پیش کول او دغه قربت حاصلول نو دا جائزه وسیله ده دا شرعي وسیله ده دا قرآني وسیله ده دا هغه وسیله ده چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې موږ او تاسو له امر کړی چې داسې وسیله موږ الله ته پیش کړو ونیسو نو د دې وجې نه دغه جائزه وسیله بیا هغه علماء کرامو هغه تقسیم کړې ده څو قسمونو ته چې یو وسیله الله سبحانه وتعالی ته هغه وسیله کول دي او پیش کول دي باسمائه وصفاته د الله نومونه د الله صفتونه چې الله د خپل ځان دپاره په قرآن کریم کې ثابت کړي او پیغمبر علیه السلام په صحیح احادیثو کې د ځان دپاره ذکر کړي دي هغه به موږ الله ته وسیله کوو د مثال په طور الله سبحانه وتعالی رحمان دی الله سبحانه وتعالی رحیم دی الله سبحانه وتعالی ستیر دی الله سبحانه وتعالی ذوالجلال والاکرام دی المعز المذل عزت ورکولو والا دی ذلت ورکولو والا دی شفا ورکولو والا دی مرض راوستلو والا دی دغه نومونه د الله چې دي دا الله ته وسیله که الله ته مثلا ووایه چې یا الله رحمان رحیم یې په ما باندې رحم وکړه یا الله القوي العزیز زورور طاقتور ته ماله په دشمن باندې غلبه راکړه دشمنان زما ماله ذلیله که
یا الله ته ستیرې پرده اچونکې استورني په ما باندې پرده واچوه یا حی یا قیوم یا الله ته زما مدد وکړه نصرت وکړه یا نصیر انصرني یا الله ته نصرت کوونکې ته زما نصرت وکړه نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ګڼ شمېر علما مفسرین محدثین فقها محققین د اسلامی امت د امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبره په خپلو کتابونو کې نقل کړې ده چې لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به ای باسمائه وصفاته مناسب نه دی لایق نه دی جایز نه دی یو مسلمان لا چې هغه دعاګانې غواړي الله نه حاجتونه غواړي الله ته زاری او سوالونه کوي منګرم د هغه په نومونو باندې د هغه په صفتونو باندې هغه الله ته وسیله کوي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده دا د ائمه کرامو سلف الصالحین عقیده د دې وجه نه د امام ابو حنیفه عقیده د سلف الصالحین عقیده د امام مالک رحمه الله عقیده دا د سلف الصالحین عقیده د امام شافعی امام احمد ابن حنبل دا مشهور سلور امامانو عقیده چې دا د اهل سنه والجماعه د علماو امامانو مشرانو څخه ګڼل کیږي دا عقیده و چې کوم د صحابه کرامو عقیده و کوم د تابعینو عقیده و د خیر القرون ام دقه عقیده و چې الله سبحانه وتعالی لره وسیله دغه نمونه کا دغه صفتونه کا دغه هغه نمونه او صفتونه چې الله سبحانه وتعالی دغه د پاره ثابت دی او ځان له ثابت کړی دی لکه یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه الله لرا یو کم سل نمونه دي صفتی نمونه او په دغه نمونه باندې یو چا ایمان دی عقیده ده یقین دی او په دې باندې د الله نه غوښتل کوي سوال کوي زاری کوي دا عقیده د جنت ته پیرسي نو دې وجه نه قدرمنو اوریدونکو مشاهدینو دا غ وسیله ده چې د جایزې وسیلې یو ډول د روا او شرعي وسیلې یو نوعه او قسم دی د اقسامونه دویم قسم وسیله جایزه وسیله الله سبحانه وتعالی ته بالاعمال الصالحه په ښایسته عملونو باندې په هغه عملونو باندې چې هغه عبادت دی عمل صالح دی الله ته پیش کا وسیله کا د مثال د خبره لمونځ دی روژه ده زکات ورکول دی حج ادا کول دی تلاوت کول دی انفاق فی سبیل الله دی تعاون علی البر والتقوا دی دا الله ته وسیله کا دو رکعت منځو کا الله سبحانه وتعالی ته لاس اوچت کا چې یا رحمان یا رحیم دو رکعت منځ مې وکړه او ستا دپاره مې وکړه ربه زما دا یو سوال دی حاجت دی دغه عمل زه تعالی پیش کوم ته زما د حاجت او ضرورت پوره کړه د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي اذا حزبه امر بادر الى الصلاه کله به چې هغه ته یو حاجت ضرورت پیښ شو حادثه به پیښه شوه فورا منځه ته به جلتی کړه مخه کړه الله ته به ودرېده الله نه به سوال کاو زاری کاو حاجت به پیش کاو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدیه د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فإن خیر الكلام کلام الله یقینا بهترینه خبره د الله د کتاب ده او بهترینه هدیه هغه هدیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو د دې وجه نه قدرمنو اعمال صالحه الله ته پیش کول دا یو چته وسیله ده جایزه وسیله ده شرعي وسیله ده لکه هغه حدیث الغار چې کوم غار ته هغه درې کسان دننه شو د بخاري او مسلم حدیث دی او یو د تره د لور سره د زنا
غوښتنه یې کړې وه او هغه هم تیاره شوې وه او کله چې سره مخامخ شو هغې ورته ویل اتق الله د الله نه ویرېږه او دا زما پیغلتوب او ځواني مه خاورې کوه په ناحقه هغه د الله نه ویرېده پیسې یې م ورکړې او هېڅوک نه و ما سوا د الله نه دا کار یې کولی هم شو که یې غوښته هغه د الله نه ویرېده الله ته یې ویل یا الله که دا عمل ما ستا دپاره کړې ستا د وجې نه نو دا تیږه زموږ نه لږ لرې کا نو تیږه لږ وښیه بیا هم نه شو راوتلی بل الله ته سوال شروع کړه ربه زما مور پلار و بچي مې و او مور پلار مې بوډاګانو کمزوره و ضعیفه و شودې وې بچیو به مې ژړله نو ما به اول دا شودې خپل مور پلار له ورکول او بچیو ته به مې نه ورکوله د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایلي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا الله فیصله ده چې ته به د الله بندګي کوې او بیا د مور پلار سره به نیکي کوې نو ما دا ستا د یېرې نه دا کار کړی نو دا تا ته وسیله کوم هغه کاڼی وښویه خو بیا هم ترې وتلی نه شو درېیم ویل یا الله ما سره داسې یو مزدور کار و مزدوري وکړه او هغه زما نه ایسته بیا ولاړ او بیا چې کله راغی هغه پیسو باندې ما ګډې او وزې اخیستې وې هغه نه رمه جوړه شوې وه ما ته راغی چې زما حق وایي ما ورته دا وزې دي دا روانې کړه هغه ویلې په ما خاندې وایي ما دا هغه ستا په پیسو ما اخیستې دي او دغسې ثم فثم د هغې نه رمه جوړه شوې دا ستا حق دی دا روانې کړه یا الله که دا کار ما ستا دپاره کړي نو دا تیږه زموږ نه لرې کړه صحیح حدیث دی حدیث الغار ثلاثة اشخاص درې کسو مکمله تیږه هغه الله سبحانه وتعالی ترې لرې کړه په سبب د دې اعمال صالحه چې الله ته یې وسیلې کړي قدرمنو بهترینه وسیله پس د ایمان نه او د الله د نومونو صفتونو پیش کولو نه ښایسته عمل دی نو ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمای هو الذي خلقكم هو الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا الله هغه ذات دی خلق الموت والحیاة پیدا کړی دی ژوند او مرګ ژوندون او مرګی د دې دپاره لیبلوکم ایکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ښایسته عمل کوي الله اکثر عمل نه دی ویلي زیات عمل نه دی ویلي دا کمال نه دی احسن عمل ویلي احسن عمل څه ته وایي فضیل ابن عیاض اخلصه واصوبه چې هغه الله ته ډېر خالص وي صفای د الله دپاره او د سنت مطابق وي دا به انشاءالله راشي چې اخلاص او عمل صالح دا د اعمالو د قبلېدلو دوه شروطه دي بل ځای کې الله په صورت کهف کې فرمایي وإنا لجاعلون او یقینا موږ ګرځونکي یو د دې بندګانو خالق هم الله دی رازق هم الله دی د دې دپاره چې زه وایي تاسو امتحان کم چې کوم یو ستاسو ښایسته عمل کوي نو ښایسته عمل کمال دی د قرآن و سنت مطابق سړی کمال دی مطلق عمل دا کمال نه دی نو دې د وجې نه دا دوه هغه ډولونه شو د جایزې وسیلې د روا وسیلې درېیمه جایزه وسیله دعاء المسلم الحي چې مسلمان وي او مؤمن وي او ژوندی وي او ته د هغه نه دعا غواړې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه به خپلو ملګرو ته ویلې حج ته به ته عمرو ته به ته یا خانه لن تنساني من ادعیتک یا وروره مونږ د خپلو دعاګانو نه مه هېروه صحابه به خپلو کې چې کله مخامخ شو یو به عمرې ته حج ته به ته او همداسې به د هغه نه دعاګانې غوښتې دا هغه جایزې درې وسیلې دي او بله ناجایزه وسیله حرامه وسیله هغه ده چې غیر شرعي وسیلې
أغبي أدوى قسم ذا يو وسيلة بجاه النبي بجاه الولي أو دا وسيلة ناجائزة ذا مكروه ذا بدا ذا أو بیا په دې کې تفصیل دی هغه به ان شاء الله په آینده کې زه په یو مستقله موضوع کې بیانوم چې شرکي وسیله بدعي وسیله او ناروا وسیله کوم دي کوم مستحقات دي الله سبحانه وتعالى دې په دین کې موږ تاسو ته فقاهت نصیب کړي تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد